बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्ट वेलकम टू ECT पश्तो. په سیسس کې وایټ سپیس ګورو چې وایټ سپیس به مونږه په سیسس کې څنګه استفاده کولی شو. راځو د دې څه پراپرټیز دي د وایټ سپیس هغه چې کله مونږه زده کړله هغه نور څه به مونږه وایټ سپیس باندې پوهیږو چې وایټ سپیس په کوم ځای کې استعمالیږي. نو وایټ سپیس پراپرټیز چې کوم دي دغه د مونږ سره لومړنی مونږ سره نارمل ده، بل مونږ سره نو ریپ دی، او بل مونږ سره پری ده، او بل مونږ سره پری لاین دی. تقریبا پری او پری لاین دواړه یو شانته کار کوي او نارمل تاسو سره مخکې نه وي. تاسو چې ټیکسټ لیکئ هغه به څه وي؟ هغه به نارمل وي. که چېرته تاسو ورکه کور نه کوئ نو پرابلم. صحیح ده؟ نو ریپ څه کار کوي؟ فرض مثال که چېرته مونږ داسې یو ټیکسټ لیکلی وي او مونږ هغه ټیکسټ ته خپل بارډر ورکړی وي، هغه خپل ټیکسټ ته مونږ بارډر ورکړی وي او هغه بارډر نه زمونږ ټیکسټ وتی وي. مطلب دا دی چې کله مونږ یو دف اخلو او هغه دف نه زمونږ دا ټیکسټ وځي او نه ماتیږي، نو دې لپاره بیا مونږ څه کوو؟ وایټ سپیس ساتو او وایټ سپیس کې مونږ وایو چې نو ریپ، یعنی مات دې نه شي. نو په دې ترتیب سره به څه کې مخکې ځي. د زما د خبرې مطلب دا دی که چېرته مونږ یو ټیکسټ یو دف والو او هغه دف کې مونږ ټیکسټ ولیکو، نو دا هغه دف ته مونږ څه ورکوو؟ هغه دف ته مونږ ویډ ورکوو. نو هغه ویډ سره څه کېږي؟ خط به ماتیږي. نو زم چې خط دې مونږ سره مات نشي نو مونږ څه کوو؟ وایټ سپیس لیکو او بیا به مونږ نو ریپ لیکو. صحیح دی؟ یعنې خط دې مات نشي. بیا تاسو کولی شئ چې دا اضافه خط ځان سره دلته پټ کړئ، هغه لپاره بیا تاسو اوورفلو لیکئ او اوورفلو به تاسو هیډن ساتئ. صحیح ده؟ دا د وایټ سپیس خبره. را به شو ویسکوډ ته به راشو او ویسکوډ کې به څه وکړو؟ کار به وکړو او انشاءالله په دې ځي به تاسو پوهیږئ. نو زه به راشم ویسکوډ ته راشم، برحاله زه به خپل ویسکوډ اوپن کړم. ښه، نو ما دلته یو فایل واغسته او دغه فایل ته به زه نوم ورکړم. فرض مثال مای کلاس. صحیح ده؟ نو مای کلاس په نامه ما دا څه کړله؟ ساري مای کلاس په نامه ما دا ډاټ HTML باندې ما دا سیف کړله. صحیح ده؟ او دلته به خپل بیسک سټرکچر به ولیکو. بس دا موږ سره سټرکچر راغی. را به شو داسې به وکړو چې لومړی به هیډ کې به موږ سټایل سټارټ کړو، ځکه تاسو مخکې نه آلریډي پوهیږئ. که چېرته نه پوهیږئ پلیز هغه پریویس ویډیوګانې وګورئ. او دلته به زه راشم یو دف به راوالمه او دف مې چې کله واغستله دغه دف کې به زه لیکم چې لاریم راکه او لاریم د څه ورکو؟ د څه ورډو؟ لاریم د یو پاراګراف. اوس که چېرته زه د دوی خپل هغه فایل کاپي پات راوالم او دلته راشم خپل ګوګل کروم ته راشم او دلته څه کړم؟ دلته زه پیسټ کړم او چې کله زه دلته پیسټ کړم نو هغه صفحه موږ سره شو خو هغه ریزلټ چې موږ لیکلی هغه نه دی راغلی ځکه موږ صفحه نه دی سیف کړی. چې کله موږ صفحه یو ځل کنټرول اس کو بیا دلته راشو نو ګورئ هغه لیکل موږ سره راغله. زه به راشم زه به ورته یم څه وکړه یاره داسې وکړه چې څه وکړه دا دف راواله او دف کې دف ته چې کله راواغسته او دې ته به ته لومړی ویډ ورکړې. صحیح ده؟ یعنې پراخوالی څومره؟ 300 پکسله. اوس چې کچله کنټرول اس کوم نو ګورئ دومره وغځېده. صحیح ده؟ بیا به راشم زه وایم چې بارډر ورکه او بارډر څه ورکه؟ 2 پکسل ورکه او سالډ ورکه او سالډ نور څه بلیک ورکه. اوس چې کله زه ولیکم او دا کنټرول اس کوم نو ګورئ دغه ساحه کې موږ سره دا راغی. اوس زه چې خط د موږ سره مات نشي په 300 ویټ کې چې کوم دی دا خط مات شو ټول دلته راټول شو. نو څوک خط د مات نشي نو دې لپاره به ته څه وکړې؟ را به شي ولیکې چې وایټ سپیس او وایټ سپیس به ته څه ساتې؟ نو ریپ به ته ساتې. څه؟ نو ریپ به ته ساتې. نو چې کله نو ریپ ولیکې او نو ریپ زه به راشم وګورم چې وایټ سپیس او وایټ سپیس کې به مونږ نو ریپ وایټ سپیس کې به مونږ څه کوو؟ نو ریپ. ښه، زه به دلته ډسکشن وګورم چې وایټ سپیس ده او وایټ سپیس کې به مونږ څه کوو؟ وایټ سپیس کې به مونږ نو ریپ اخلو. نو زمونږ هغه سینټکس صحیح ده نو نه پوهېږو چې یاره ورک مونږ سره ولې نه کوي. ښه،
ها نو را به شو وایټ سپیس ته به راشو او دلته به زه راشم فرض مثال وبلیکم چې وایټ سپیس ورکړه صحیح ده خو چې کله د وایټ سپیس ورکړې موږ سره څه وکړه نو ریپ صحیح ده نو چې کله زه ولیکم چې نو ریپ نو هغه پراپرټیز به موږ سره دلته پیک اپ کړي صحیح ده و چې کله زه خپل صفحه کنټرول اس کوم ته راشم زه کنټرول ار کوم نو ګورئ هغه خط موږ سره وغځېده او دومره موږ سره خط مات نه شو په دې ترتیب سره موږ سره مخامخ لاړله اوس که چېرته دې ساحې ته ځو نو موږ سره لاندې سټرول بال جوړ شو دی په دې طریقه موږ کولی شو مخکې لاړ شو صحیح ده نو چې کله هم داسې یو ځای کې چې ستا ټکس نه غواړي چې مات شي نو دې لپاره به ته وایټ سپیس نو ریپ استعمالی ما تاسو ته پراپرټیز په سلایډ کې هم ښودلي وو چې کله تاسو دا ساحه غواړئ چې پټ شي نو دې لپاره به تاسو راشئ څه به وکړئ دلته لاندې به ولیکئ چې اوور او اوورفلو یې څه کا اوورفلو یې موږ سره هیډن کا نو چې کله ته اوورفلو هیډن لیکي او بیا کنټرول اس کې کنټرول آر نو ګورئ تاسو سره دغسې یو سیسټم دغسې یو ساحه تاسو سره راغی اکثره تاسو به سلایډونو کې لیکلی تاسو که چېرته زه ولیکم چې داسې نو په دې ترتیب سره هم نه راځي نو دا موږ سره د اوورفلو چې تاسو کولی شئ پټ یې هم کوئ بل اپشن چې کوم موږ سره ده هغه موږ سره وایټ سپیس پریو ده که چېرته زه دا ټکس پاک کړم او فرض مثال زه خپل یو ټکس ولیکم دا کنټرول آر کوم چې دا پاک شي او دې له به بارډر هم لرې کړم صحیح ده اوس چې کله زه راشم او دلته خپل لیکل وکړم فرض مثال دلته ما دف کې دننه ولیکو ومې لیکو چې this is line 1 صحیح ده نو ګاټ وټ مې ولیکو دلته مې ولیکو چې line 1 او دلته لیکم چې line 1 بیا لیکم چې this is line 2 او دا لیکم چې this is line 2 او بیا راځم لیکم چې this is line 4 او دا مې ورته ولیکو نو ګورئ ها چې کله هم تاسو په د پروګرامینګ کې سپیس وخې دا سپیس اس څه معنا نه لري صحیح ده اوس چې کله خپل کنټرول اس کوم صفحه دلته کنټرول آر کوم نو هغه څنګه چې ما ټکس لیکلی هماغسې موږ سره دغه ټکس راغی صحیح ده او زه به دا نور ریپ کوم چې تاسو سره پته ولګېږي صحیح ده اوس چې کله خپل صفحه کنټرول اس کوم نو ګورئ په هماغه ترتیب سره دا زموږ ټکس څه شو هغه ټکس موږ سره راغی صحیح ده خو زه ورته څه یم زه ورته یم څنګه نه چې ما څنګه دلته هوبهو لیکلی دی همدغسې موږ سره د راشي فرض مثال ما دومره سپیس دلته ورکړی دی دا مې دلته ورکړی دا مې دومره سپیس ورکړی نو دې لپاره به تاسو څه وکړئ وایټ سپیس به ورکړئ خو چې کله ته وایټ سپیس ورکړئ او وایټ سپیس کې به تاسو پریو وساتئ څه پریو نو چې کله تاسو پریو ولیکئ او تاسو کنټرول اس کې نو ګوره تاسو څنګه چې هغلته او ویسکوډ کې څنګه لیکل هم کړي هغه به تاسو هوبهو همدغلته به تا سره شو کېږي نو تاسو کولی شئ د پری څخه هم استفاده وکړئ او بل موږ سره پری لاین دی چې تاسو پری لاین هم لیکلی شئ او لاین پری دا لیکم چې لاین پری او تاسو لاین پری هم که چېرته دلته راشو دا پراپرټیز چک کړو چې موږ سره پری لاین دی صحیح دی یعنې منځ کې به موږ څه کار کوو پری به لیکو او بیا به هایفن پری لاین و چې کله پری لاین ما درته ویلي چې دا هم یو شانته کار کوي خو مطلب د دې لاینونه به څه وي ټول به برابر راځي فرق یې په همدغه کې ده نور موږ سره اضافه فرق نه لري نو دا موږ سره د هغه وایټ سپیس خبره چې موږ کولی شو ډېر د دې څخه استفاده هم واخلو او په کوم ویبسایټونو کې چې موږ استعمالو استفاده والو نو پلیز زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کاږئ او خوارې کې ویډیوګانې آنلاین وګورئ او د خلکو سره د زموږ ویډیوګانې شیر کړئ ډېره زیاته مننه